د هغې نه وروستو د اهل حدیثو علماو خصوصا ټول ناول ما سره رابطه کې شیخ عبدالمنتقم صاحب حفظه الله رابطه کړ او موږ ته دومره یقین دهاني را کړې ده د الله د پیغمبر په احادیثو چې څه مشکلي اهل حدیث علما عوام به تاسو سره ولاړي نو په دې یوې خبره زما جذبات دومره راوچت شول چې انشاءالله چې څه حقایق دا به دنیا ته وایي او د رب په فضل ما ډیره زندگی خوړلې ده کمه پاتې ده خو ما شیخ عبدالمنتقم صاحب حفظه الله ته وی چې ارمان دی چې د دین زه مخکې خبره هغه ما ته وی چې کیدلی شي چې دا ورستو خبر شي تا نه الله ډیر کار موتو بغیظکم مرشي په دغه غوسه کې مرشي هذا زما ورونو ته درخواست دی چې کوم خلک د انکار حدیث نه سلفي منهج تراش دا غوی عزت وکي دا غوی استقبال وکي دا غوی خدمت وکي دا غوی سپورټ وکي دا غوی نه دفاع وکي هغه ملمانه کوي هغه راولي هغه بیان تراولي هغه منبر ته وخیجوي هغه سټیج ته وخیجوي چې دغه لیبلی سلفیانو زړونه په ټک او پړق وچوي او هغه ته زدا خبره کومه چې موتو بغیظکم مرشي په دغه غوسه کې مرشي تاسو هغه خلک یې چې د وطن د پاره د کافر سره برعت کوي لیکن د اسلام د پاره برعت د کافر سره نه کوي نر غږیږه غر غږیږه تورې تیارې ته لمر غږیږه نر غږیږه غر غږیږه تورې تیارې ته لمر غږیږه نر غږیږه غر غږیږه تورې تیارې ته لمر غږیږه